روانو دوستانو ستړي مشئ زه غواړم د هانګ په اسیایي لوبو کې د آس سورلۍ مهارتي مرکز څنګه دی راځي له ما سره یې وګورئ دغه مرکز د هانګ ښار د تونلو ولسوالۍ په یو لین ارکدارۍ کې دی د آس سورلۍ مهارت لوبه په 19 کال کې د دوهمې دورې په اولمپیک لوبو کې د رسمي سیالیو په توګه وټاکل شوه اوس زه په دوهم پل ولاړه یم خو کښته ځای د اسیایي لوبو د آس سورلۍ مهارتي مرکز تمریناتي میدان دی دغه قرار د سیالیو په ترڅ کې د لوبغاړو او کارکوونکو او ټولو ګډون کوونکو د دامۍ ځای دی چې ځو د دغه لوی قرار د دامۍ ځای بلې خوا عموده میدان کتلی شي دغه مرکز د اولمپیک لوبو په معیار جوړ شوی او د سیالۍ یو داسې عموده او لوی میدان پکې شته چې اوږدوالی یې 100 متره او سور یې 80 متره دی دغه مرکز کارکوونکي راته وایي چې د هانګ د اسیایي لوبو په ترڅ کې به د کابو 19 هیوادونو او سیمو شاوخوا 120 آسونه په دغه مرکز کې روزل کېږي او په سیالۍ کې ګډون وکړي زما تر څنګ د نندارچیانو څوکۍ دی او د سیالۍ په ترڅ کې نندارچیان په هماغه ځای کېناستلی شي او له نږدې ځایه د لوبغاړو او آسونو په زړه پورې سیالۍ کتلی شي اوس زه د دغه میدان لومړی پل ته راغلی یم او له نږدې ځایه او عموده میدان کتلی شو ګوري د دغه میدان په شګلونو کې دغه شان سپین اریافي مواد اچول کېږي او مخه یې دا ده چې میدان لا نرم شي او د آسونو د روبې لپاره مناسبه وي دغه راز دلته د لوبغاړو او کارکوونکو استوګنځای د آسونو کلینیک او داسې نور خدماتي ځایونه هم شته دي